زمونږ په دې ملکونو کې او دغه علاقو کې قبرونو ته دې دپاره ځي چې د مړي نه ځان له څه وغواړي، حالانکې مړی محتاج دی دې ته چې د ژوندې د ده دپاره د الله نه څه وغواړي. مړی دې ته محتاج دی او دې تلې د مړي حاجتونه غواړي. مړی غریب خو د خاورو د ډیري لاندې پروت دی، د دنیا نه تللی دی، لاس یې کار نه کوي، خپې یې کار نه کوي، سترګې یې کار نه کوي، کیدی شي د بدن څه حصې خاورې شوي کله چې ته ورلې، کیدی شي پوره خاورې شوي. اخو محتاج دی دې ته چې د الله دا بندګان د ده دپاره بخښنه وغواړي د الله نه. اوس عجیبه ده د ګوره خو کوم ځای کې دی عقل؟ دې خلکو له به عقل د کوم ځای نه راوړو؟ دا قبر پرست او دا نن سبا د تصوف والا او دا شرکی عقایدو والا او دا پیر پرست او بابا پرست، لکه اوس پیر صاحب مړ شو، پیر صاحب باندې مرګ راځي که نه راځي؟ دا هغوی مني وي دنیا کې ظاهري پې راځي، اگر که هغوی بیا دا وي پردې وکړه وصال وشو نور ژوندی د خو مخامخ، خو دا مني چې دنیا کې بیا دا مرګ دغه حالات دا پې راځي. بې پیر صاحب ولامبو بیا پې کفن کو بیا راوړی دی کټ کې پروت دی او مولوي صاحب وله څه کوي؟ جنازه کوي. په دې جنازه کې څه کوي؟ سپارش کوي الله ته د چا دپاره؟ د دې پیر صاحب دپاره چې د دوی پیر دی، الله ته سفارش کوي د دې پیر صاحب دپاره. سبحان الله چې خغې کي بیا پیر صاحب پورې ونښلي، وایي موږ له اوس دا راکړه، موږ له اوس دا راکړه. لږ ساعت مخکې ته الله ته وایي الله ویې بخښه، یعنې دا سړی کمزوری دی او لاړ د دنیا نه، او یا الله اوس تا ته ښه ضرورت شو، مخکې هم دی کمزوری و اوس ښه ډېر کمزوری شو، مخکې هم ضرورتمن و اوس ښه ډېر ضرورتمند شو، یا الله ویې بخښه. خو چې قبر کې کېښودی شو، ابادي پې له پاسه جوړه شوه، خزي پې ولګېدی چې ولی کامل او ولی زمان او پلانې او علانې او دا، او له پاسه پې پریرې واچولې سرې، او خوا او شا کې دوه درې منجوران کېناستو، اوس به د ده نه غواړي. عقل چی شو؟ تاسو چې دی الله ته یې دی د په دې کټ کې او الله ته وایي چې ویې بخښه، معنی دا چې د سړی کمزوری دی، محتاج د دې ته چې د الله د بندګان سپارش وکړي الله ته چې الله یې وبخي، نو بیا ورته دی پروت وي. هغه مړی چې ده اړو راړو په کټ کې، یعنې دومره طاقت په هغه کې نه و چې ځان یې اړولی راړولی، ده اړو راړو، ده دې کپړې لرې کړې، او هغه چې په قبر کې کېښودو، چې ځان یې اړولی راړولی نه شو، چې قبر کې کېښودو هغه بچي ورکول شروع کړو. څومره عجیبه ده چې ځان یې نه شو اړولی، اوس څه کوي؟ اوس بچي ورکوي. ځان یې اړولی راړولی نه شو، لکه اوس دا کراچۍ طرف ته چې دی هغه عبدالله شاه غازي پروت دی هلته که نه، دوی څه وایي؟ وایي دې دریاب ته ډډه والی دی، دا خو ده راټینګ کړی دی، د کراچۍ د دریاب نه دی، دا خو غازي صاحب راټینګ کړی. نو زه یم چې دا غازي صاحب چې کله مړ شو خلک په کټ کاړو راړو، په ده کې دومره طاقت نه و چې په خپله اړېدلی راړېدلی، او نن چې دی نو هغه دریاب ته ډډه لګولې ده او هغه یې راټینګ کړی. چې د دې خلکو دا عقل چېرته تللی او څه ناشنا عقاید او خرافات. لکه پرون که بل ورځ د بل ورځ د جمعې په ورځ د یو مولوي صاحب کلیپ مخې ته راغی، نو تاسو هم اورېدلی چې د یو روح سل جسد دی، د یو روح دپاره سل جسد دی. اوس دې فلسفه باندې او په دې خبره باندې خو والله که موږ بلا سر دا کېږي چې د یو روح دپاره سل جسده څنګه راځي؟ روح یو دی او جسده څو دي؟ سل. مطلب یې دا دی چې دا سړی لکه اوس دا زموږ دا ملګری باچا حسین دی، مثال کې به دا وایي چې د روح دپاره لس جسد دی، ته دومره تکړه نه یې جسد دی، لس شو.
نو معنی دا شو چې یو جسد د ده دا دی چې موږ سره درس کې ناست دی او بل جسد د ده کټ کې پروت دی ودري او دریم جسد د ده اوس ولاړ دی لمونځ کوي څلورم جسد د ده په پاکستان کې دی هلته خپله کلي کې دی پنځم جسد یې چې دی هندوستان ته تللی دی شپږم جسد د ده چې دی هغه په بل ملک کې دی اووم په بل ځای کې دی اتم د چا په خدمت کې دی دا ته کوم څه خبرې دي زه خو حیران یم دې خبرو ته د الله نه یره پکار ده چې سړی کله خبره کوي هغه سل پیرې وتلي چې دا خبره چې زه کومه دا قرآن او حدیث کې شتي او که نه او دلیل څه دی دلیل اکابرینو ویلي کړي دي زه اوس نه په دې فلسفه پوهیم چې دا یو روح دپاره څو جسد دي سل او بیا په دې دلیل هم نه یم پوه چې چا لیکلي دي اکابرینو لیکلي دي خبره خو په دې نه ختمېږي چې اکابرینو لیکلي خبره په دې ختمېږي چې ته د قرآن نه وښایه چې د یو روح دپاره سل جسد دي یا د پیغمبر د حدیثونو او یا د صحابه کرامو نه وښایه یا د دې څلورو امامانو نه وښایه زه چې هغوی کې یو دا ویلي چې د یو روح دپاره سل جسد دي نو تعجب وکړي د بعضو خبرو ته چې دا پیر صاحب او دا د مرګ نه بعد دومره زورور شي دومره ښه دا پیر صاحب اکثر داسې شوي دي پکې آخري عمر کې بیمار دي او ښه په کټ پروت دی او دا مریدان یې تپوس له ځي راځي او یو هسپتال ته وړه بل ته وړه یو ځای ته وړه بل ځای ته دا بیمار پیر چې کله مړ شي دی بیا بیمارانو علاج شروع کړي د قبر نه په ذهن پرې رسي چې دا به زه خو حیران یم یو دی هلته چې پنډۍ کې دی که په ملتان کې دی کوم ځای کې یو سړی مشهور شوی د هغه دی وایي د زړه والونه کولاوي بغیر د اپریشنه او پیسه چل کوي وران ورته کې مخې ته نو هغه مخکې ورځو کې چا ورکړي او د هغه تصویر یې ورکړی چې کراچۍ اغا خان هسپتال کې د هغه د زړه اپریشن دا د زړه دا والونه چې خلکو له کولاوي د هغه د زړه اپریشن کوم ځای کې و اغا خان هسپتال کې نو چې بګلې کولاوي ځان له ولې نه کولاوي ټوله یې دې ته وایي خرافات دې ته وایي ډکوسلې دې ته وایي ټیم پاسې دې ته وایي غلطې عقیدې غلطه نظریه چې مړ شو خبره ختمه شو نو خبر